ولسمشر غني د سولې په اړه څه وایي؟ په دې ویډیو کې به درته ټول مکمل وضاحت درکړو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د دغسې تازه معلوماتو لپاره سهار میډیا چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني وایي له ستره خنډونو سره مخ یو، خو سوله مو لومړیتوب دی. غني وایي سوله او اوربند د چارو لومړیتوب دی. تیره شپه د ویډیو کنفرانس له لارې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلي ته اشرف غني وینا وکړه. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال وویل چې افغانستان له ګډو ستونزو سره مخ دی، خو تر ټولو لومړیتوب اوربند او سوله ده. هغه له افغان سولې د ملګرو ملتونو ملاتړ مهم بللی دی او په خبره یې دغه سازمان باید په روانو کړکېچنو حالاتو کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. ولسمشر غني په سیمه کې د ترهګرو مرکزونو ته په اشارې ویلي چې د یو باثباته افغانستان لپاره باید په سیمه کې د ترهګرو او ترهګریزو فعالیتونو ریښې له منځه لاړې شي او پر وړاندې باید اقدام وشي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت د جوړولو او له ناخوالو د راتلونکي نسل د ژغورلو لپاره هلې ځلې کوي او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. هغه د سولې پروسه یو مهم پرمختګ بللی، خو تمه لري چې په دوحه کې روانې خبرې په افغانستان کې د اوربند او جګړو د کمېدو سبب شي.